نه میلمه درته راغی نو تر د کور دروازې پورې به یې تشییع کوي، ورسره وځي به. دا یو سنت و ادب د طالبان. نو کله به چې له اسمان نه آیتونه رانازلېدل، کله به داسې صورت و یا داسې آیاتو چې تناب جبریل علیه السلام ورسره راغی، کله به داسې و طالبانو لکه صورت الانعام چې شیعها 70,000 ملکین، او یا زره ملکې ورسره راغلي، او یا زره ملکې د اسمان نه ورسره تش. نو دا طالبان یو قسم دلالت په منقبت باندې کوي. صورت فاتحه چې الله نازله کړله، نو یا زره ملایکې ورسره الله عز وجل نازلې کړلې. قرآن کې بعضې داسې آیتونه او صورتونه دي چې په مخکینیو چا باندې هم الله نازلې کړي، پخوانیو انبیاو باندې. بعضې داسې دي چې په پخوانیو انبیاو الله، اوس صورت فاتحه الله په پخوانیو انبیاو نه وه نازله کړې. دا صورت طالبانو کلها فی صحف ابراهیم و موسی، په صحف د ابراهیم و د موسی کې ده. یعنی قرآن کې بعضې داسې قرآن د طالبانو چې په مخکینیو انبیاو هم دغه شیان نازل وو، بعضې داسې دي چې هغه په مخکینیو انبیا علیه السلام باندې نه وي نازله سوي. اوس بسم الله و طالبانو غیر له سلیمان علیه السلام نه دا په بل نبی باندې نه ده نازله سوي. یو د سلیمان علیه السلام خصوصیت و، یو د مونږ د محمد رسول الله په نور انبیاو باندې دا نه ده نازله سوي. دا هم یو له علومو د قرآن نه یوه بله موضوع